اخیرنۍ خبره هغه مسلمانانو ته ده کوم چې کاروباریان دي چې هغه مطلب کاریاني سیزونه خرڅوي یا مطلب فروټ او سبزیانې خرڅوي یا سم چې وي اوس ګوره نن به یو ریټي او چې کله رمضان اول ورځ شي ریټونه څه شي بدل شي نو دې مسلمانانو ته مې خواست دی چې د خدای دپاره دې کافرانو ته مه شرموئ په خبره وي کافرانو موږ له ډکې روړي دلته دې جنګ کې یو سیک دی نو هر رمضان کې چې رمضان راشي نو هغه لیست ولګوي داسې کان د خدای رضا دپاره خو نه کي یا په کوم نیت کوي که نه خو دا دې مسلمانانو ته ښیي چې تاسو نه زم خیمه نو هغه تمام رمضان کې د خپل ریټ نه هم د 2 روپۍ کم سیز خرڅوي وایي ما 11 میاشتې ګټه کړې ده مسلمانانو د خاطر به یو میاشت زه ګټه نه کوم بلکې یو میاشت کې هغه د خپل ریټ نه هم سیز څه کوي کم خرڅوي نو کوم مسلمانان چې دکانداران دي د خدای دپاره نیموان به په 20 روپۍ او چې رمضان راشي یو 100 روپو ته به ورسي خیال هم دی که نه دغسې فروټ والا دغسې غوړي والا داسې څونه اسباب دي